السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته معلومات درکوم چې کله د انسان مرګ او وفات نږدې کیږي دې نه یو څو ورځې مخکې یا څو هفتې یا میاشت یا څو میاشتې مخکې څه تغیرات د انسان په ژوند کې راځي په افکارو کې او یا کم خوبونه د انسان ګوري. نو په دغه باره کې تاسو ته معلومات درکوم. اول دا چې کله انسان اجل نږدې کیږي عمر په ختمېدو وي نو دکې یو 15 صفات علما وایي چې دکې پیدا کیږي. یو دا څه انکار کوي د هر شی وای نه دا صحیح نه ده دا صحیح نه ده انکار کوي لږ ضدي غوندې کیږي او بانې نیسي دا څوک چې عمرونه یې زیات سي که نه یو ښه شی هم ته ورته وایي هغه وایي پرې بد لګېږي. نو دا هم د دې علامه ده چې د دې انسان مرګ نږدې ده اجل یې نږدې ده. نو احتیاط ورسره وکوئ کوشش کوئ رضا یې حاصل کوئ کوشش کوئ خدمت یې وکوئ. دویم دا چې غصه ډېر کوي غضب او غصه دا ډېر کوي دا انسان چې کوم انسان وفات یې نږدې شوی وي هغه په کم شي باندې خوشحاله کېږي او په کم شي باندې خفه کېږي. لږ غصه پکې زیاتېږي دا شی وي لکه بې حوصله غوندې وي وارخطا غوندې وي. عام انسانان ستاسو څخه یم او چې کوم د مسلمان بیا وي او ډېر ښه ایمان او هغه یې جوړ وي هغه کې بیا دومره خاص تغیر نه راځي بلکې په هغه کې ښه والی زیاتېږي او په هغه کې ښه صفات زیاتېږي او په هغه کې یو عجیب یو تغیر راځي چې ټول خلکو ته حیران پاتې کېږي چې دا داسې دومره خوږ لګېږي په هر چا باندې او هر چا سره کوشش کوي چې ښه وکړي. بل داسې برابري چې هغه غواړي چې په هر شي کې برابر وي د چا حق درته رانیسي د ده حق چاته ورنیسي هر څه باید صحیح وي او په ډېر کم شیانو باندې اعتراض کوي او غواړي چې هر څه منظم وي هر څه صحیح وي. دا هم په آخر عمر کې چې کوم کسان هغوی وفات ته نږدې وي هغو کې دا صفت پیدا کیږي. او بل داسې تشویش همیشه مړي په خوب کې ګوري تشویش ورسره وي چې فلاني مې په خوب کې ولیده فلاني مړی مې په خوب کې ولیده. نو دا هم یو صفت ده چې هغه کوم انسانانو چې مرګ نږدې وي دا صفت پکې پیدا کیږي. او پنځم قبول باندې داسې په کم شي باندې راضي کیږي او د دنیا نظره یې مور ښکاري. نو دا هم د 15 صفات شو. اوس هغه 10 خوبونه تاسو ته ښیم چې کله د انسان مرګ نږدې وي اجل نو دا 10 خوبونه دا اکثر کتل کیږي څو ورځې مخکې یا څو هفتې مخکې یا څو میاشتې مخکې. اول چې ته کله په خوب کې وګورې چې په هوا کېږي او داسې په هوا کېږي چې بیخي د سترګو نه غایبېږي او بېرته هماغلته بیا ذاتي د خوبه راویښېږي نو دا هم په مرګ باندې تعبیر کېږي ځکه ستا روح به راتګ باندې کېږي چې ستا روح به راځي او د مسلمانانو روح خو به راځي. نو دا په هوا کېدل او بیا په هوا کماسې ورکېدل دا په خوب کې دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا اجل نږدې ده. دویم ته کله ته خپل ځان وګورې چې سپین جامې دي وي مکمل بدن دی سپینې جامې دي او داسې خاص بل شی تا سره نشته دا تکراري ډول باندې ته همداسې ګورې چې دا سپینې جامې ستا په ځان وي نو دا هم کفن باندې تعبیر کېږي چې دغه ستا لباس یعنې کفن ده یعنې دې ته نږدې ته همدغه شی تا ته اغوستل کېږي. دریم ته خپل مرګ وګورې چې بیا غسل او کفن او مقبره دا ټول شیان همداسې د یو سر د ګورې اخره پورې دا هم په دې تعبیر کېږي چې ستا د اجل نږدې ده او وفات کېږي. څلورم دا ده چې یو مړی په خوب کې وګورې چې هغه خپلوان دي وي یا ناشناخته یا شناخته او هغه راځي تا له لاسه نیسي او ځان سره بیایي او همداسې یو ناشناخته ځای ته دې بیایي نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا اجل نږدې ده. پنځم ډوډۍ ختمېدل چې ته خوراک کوې یو وار ستا مخې نه ډوډۍ ختمه سي اوبه چیني چې ته وخورې دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا روزي په قطع کېدو باندې ده او ستا د مرګ نیټه نږدې ده. بل لاره بندېدل چې ته په خوب کې وګورې چې یو ځای ته روان یې یو ور لاره درته بند سي نور نشي تللی نو دا هم په همدې حالت کې ته راویښ شوې نو په دې دلالت کوي چې ستا مرګ او اجل نږدې ده. اووم ته په خوب کې وګوره چې ځوان شوی لکه هغه ځواني حالت کې تا ته ځان ښکاره شي دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ستا مرګ نږدې ده ځکه الله تعالی چې کله بندګان جنت ته بیایي نو عمرونه یې د ځوانانو په اندازه باندې وي دغسې نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ستا جنتي د جنتیانو صفات تاکیدي او ستا مرګ نږدې ده. بل خامه یا خټین کوټې یا سوري کې ته ننوځي او بیرته نه راوځي یو تیاره ځای ته ننوځي یو خټینه کوټې ته ننوځي نابلد او یو سوري ته ننوځي د ځمکې او یا داسې ځای ته ننوځي چې هلته ته وتلی نه شي یا تیاره وي نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ته قبر ته روانې او اجل دې نږدې ده. هم دا حالت ده چې ته یو ځای کې خو خلک تا نه ګوري ستا خبرې څوک نه اوري ته خلکو ته نه ښکارې څوک تا ته لکه متوجه نه دي اهمیت نه ورکوي نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته وفات کېږي مرګ او اجل دې نږدې ده. او لسم دا خوب ده چې ته په محکمه کې ځان وګورې چې قاضي مخ ته ولاړې پاچا مخ ته ولاړې او ډېر وارخطا یوازې ولاړې نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د الله تعالی مخې ته ورتګ ده ستا ته ورځې مرګ او اجل دې نږدې ده. نو دا خوبونه چې دي دا ځان ته بیا لږه کې باریکي لري چې کله تا خوبونه ماته ووایې نو هغه بیا معلومیږي چې بعضې خوبونه بیا
تعبیر کیږي مرګ ته او بعضې نه کیږي. ضرور نه ده چې هر څوک عمر زیات وي هغه دا خوبونه که وګوري نو مرګ ته یې تعبیر شي او که عمر کم وي هغه د مرګ ته تعبیر شي. نه هماغه خوب پورې خبره ده، هماغه ویښېدل د آخر د خوب کې هغه خوب جریان، نو دا ټول زیات مهم ده چې خوب ماته پوره ووایې، تفصیل سره پوره ووایې، وخت یې وښیې، نو بیا تعبیر یې اسان وي. والله تعالی اعلم.